السلام علیکم زما ګرانو مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم یو نوی ځای کې، یو ښکلي ځای کې. دا د ابټاباد ډېر ښکلې علاقه ده. الیاسي مسجد کې زه ولاړ یم. دا د غرونه تاسو کتلی شئ زما شاته. ډېره ښکلې علاقه ده. خلک دلته کې ډېر لرې نه راځي او ډېر ښکلی ځای دی. نه دا ورکوټې مسئ ماشوم و چې او دا جاړې لګیا ده او غرونه دي. ډېر ښکلې علاقه ده. خلک دلته ډېر لرې نه راځي او ډېر ښکلې علاقه ده. تاسو کتلی شئ. اوه نہیں کرو نا. او تاسو دا وګورئ. اجمیل بھائی نه گل کرا یو ملګری جی جی خبرې وکړه. زه دلته کې راغلی یم. دلته کې یو ملګری ولاړ دی، د ابټاباد دی. هغه نه زه تپوس کوم تاسو د کوم ځای نه راغلي یئ؟ السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. بھائی جان آپ کدھر سے ہیں اس وقت؟ میں میرپور ابٹاباد میں ہوں. اچھا آپ ابٹاباد کے لوکل ہی ہیں؟ جی جی جی. اچھا تو آپ کتنے عرصے سے یہاں پر رہ رہے ہیں؟ ہم تو 9-10 سال سے رہ رہے ہیں. اچھا بھائی جان کی آواز تھوڑی سلو ہے نا، ذرا اونچا بولیں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان تک آپ کی آواز پہنچ جائے. تو بھائی جان یہاں پر لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں؟ گلگت سے، کوہستان سے، پشاور سے، کوہاٹ سے، دربند سے، بنو سے، کراچی سے لوگ آتے ہیں ابٹاباد. اچھا بہت دور سے. اچھا یعنی اس کا مطلب ہے پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، کراچی سے آتے ہیں لوگ دیکھنے کے لیے. سیزن کے لیے آتے ہیں. 6-6 مہینے 4-4 مہینے گزار کے جاتے ہیں ابٹاباد. اچھا سیزن کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہ ایریا جو ہے بہت ٹھنڈا علاقہ ہے اور بہت مزے کا علاقہ ہے. جی جی. اور میں یہاں پر فرسٹ ٹائم آیا ہوں. میں نے یہ جگہ دیکھی ہے، بہت مزے کی جگہ ہے اور لوگ بھی واقعی سچ میں بہت دور سے آتے ہیں. یہ جو جگہ ہے نا بہت ٹھنڈا علاقہ ہے. گرمیوں میں اسپیشل یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتی ہے. گرمیوں میں اسی طرح سویٹر ہم لوگ پہنتے ہیں. اسی طرح دیکھ لیں آپ. اچھا ٹھیک ہے. ملګری زه دې ټایم کې ابټاباد کې ولاړ یم. ډېر ښکلې علاقه ده او دا تاسو کتلی شئ. دا یو ملګری و، هغه نه مې انټرویو واخیستلو. هغه د دې ځای لوکل دی نو هغه هم راته وویلو. او دلته کې بره نور هم زما ملګري شته خو دلته کې خلک چې کم دي نو هغوی له پښتو نه ورځي انکو وایي. نو هغوی سره بیا زه هم انکو وایم ولې چې زه هم دلته کې ابټاباد ته زما همیشه کار وي، خپل کار دپاره راځم. نو ډېره ښکلې علاقه ده. امید لرم چې ستاسو به دا ځای خوښ شوي. هسې خو زه خپل سټور تک محدود یم چې زما کومه ویډیو راځي هغه خپل سټور کې راځي. خو دا یوه واحد ویډیو زما ده. زه راغلی یم دلته کې په غرونو باندې، دلته کې لایف هم زه راغلی وم او ډېره ښکلې علاقه ده. تاسو کتلی شئ. نو ملګرو زما دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو لایک یې کړئ، خپل کمنټس راته کولی شئ. او چې کوم ورونو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه دی نو هغوی ته زه ریکویسټ کوم، برادرانه ریکویسټ کوم تاسو زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. او زه بیک کیمرا لګوم، تاسو د بیک هم کتلی شئ. بیک خیر دې ټایم نه لګي نو دا تاسو کتلی شئ. صحیح شو. ډېره مننه ملګرو، تاسو مونږه سپورټ کوئ او تاسو زمونږه ویډیو خوښوئ. ډېره مننه. والسلام. انشاءالله نوې ویډیو کې به بیا راځم یو نوې ټاپک سره. هغې دپاره تاسو ماله راکړئ اجازت. نوې ویډیو کې به انشاءالله ملاویږو ډېر زر. د الله په امان.